قصاص چې وسړی راولګي بل سړی قصدن عمدن مړ کی دی به موجلی کی الله دغه مبارک سوی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب وستاسو لپاره به د قصاص کې دنه ژوند پروت د قصاص مسله ختم شو کنه اخر کې الله وی لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو د الله نه ویریږئ ای مسلې په اخر کې به اشاره وکړه چې ربط پیدا شي د انسانانو او د چا د الله سبحانه وتعالى خمغه ته به راشي د روجي مسائل الله په قران کې ذکر کړی دي کنه خډیر ایتونه په قران کې شته د روجي سره تعلق ساتي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم روجه ما پتا سو لازم کړل لکه څنګه مخکینو خلکو باندې و خدا خبر ده نه یې نشي د الله سره رابطه لعلكم تتقون دې د پر چې سره رابطه جوړ شي سره سره رابطه جوړ شي د الله سره په دې ځکه الله به د خبره ته اشاره وکړه ها د حج اعمال الله په قران کې خولي دي کنه چې حج به دي شي کې او دغه به هغه مبارک ما ایتونه شته کله چې د آیتونو ختمېدو ته راورسي کنه نو الله سبحانه وتعالى غواړي چې د خبره زمونږ نه یې نشي د الله سره رابطه هغه زمونږ نه یې نشي هغه تازه کوي نو چې کله د آیتونو ختمېږي نو الله سوي فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله کله چې حج ختم کړي نو ګور الله به یادوي الله چې یې نه کوي ستاره رابطه جوړي د رب العالمین سره همیشه ها انسان چې په دنیا کې نو یا خو په یره کې یا په امن کې ټول انسانان دي چې څوک په یره کې دي څوک په سګي دي په امن کې دوه قسمه حالات دي دوه حالات مبارک الله تعالی سوي د یری په باره کې ته هغه مونږ خولل چې هغه د صلات الخوف وي نو چې د یری په ټیم کې مستاره به تر چا سره د الله سره خچې د یری ختم شي الله په قران کې وي فاذا امنتم فاذكروا الله او کله چې تاسو په امن کې شئ نو ګر بیا ما یادوي ګره کپه یره کې هم الله یادې کپه امن کې هم الله به یادې ستاسو رابطې د رب العالمین سره ها کله انسان په جنگ کې کله په انسان دي حالت راځي چې هغه صحیح هغه د جنگ حالات دي حالات هم په انسان باندې راځي د الله سبحانه وتعالى په دغه وخت کې د جنگ په دې وخت کې ګوره جنگ احکام د بیانې یا الذين امنوا اذا لقيتم فئه فثبتوا ای ایمان والو کچرته کافرانو ته مخامخ شي جنگ مراشي نو مضبوط اوسئ یریږي بره بیا په الله دا خبره کوي سبحان الله هغه نه بعد وی واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وګوره ما ډیر یادوي کته سو په جنگ کې کامیابی وواړي بیا ربط جوړي ستاد رب العالمین سره دا قران سره ربط جوړي د رب العالمین سره خا د غار څخه پرې چې کله ته ګناه وشي یعنی ګناه خو د الله سبحانه وتعالى نافرمانی نه کنه خو الله په دغه ټیم کې موي والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم الله وکړه چې د خلقونه زیاته وشي ګناه وشي مؤمنانو نه دوی سکه اولنې کار ذکر الله الله یادې دې چې کته دا وایي چې خیر دې چې د ګناه د نو شو ته کمزوري ګناونه بدنه کی خو چرته مایر نه کی ستربت د رب العالمین سره هغه څنګه جوړیږي بلکې الله سبحانه وتعالى په قران کې دا ویلي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كولاري كبروتي كملاسي كناسي كخوشاله كخپه هر ټیم کې رب العالمین یادې ګوره د قران ستادي سره به ته جوړیږي د رب العالمین سره راشه مخ کې سوره طه په سوره طه کې الله سبحانه وتعالى د منځ تذکرہ کړی ډیر خلک دا موږ کوي کوشش دا کوي چې موږ بسنګ کې سید د خوري خبره ده خو ګوره دا د پته نشي چې موږ ولي کې دا یو اهمه مسله ده موږ بسنګ کې دا خو اهمه ده خود دینه اهمه ده چې موږ ولي کې هانو باز خلک ډیرو ولې کین موږ به سره کوو چې ډیری ټول مرګري منځل زین موږ ونیسو پلار قاریږي نکاح قاریږي بل لږ سره به شي سپکوم خکاری چې تاسو څنګه مسلمانانو په مسجد کې اوسېږي د موږ نه کې دې اجازه پته نشي چې موږ د سره پاره الله سوي په سوره طه کې واقم الصلاه لذكري او موږ کوي د دې لپاره چې ته یاد الله وي دا رابطه د رب العالمین سره دې قران په واسطه باندې جوړي خګوره په قران کې الله سبحانه وتعالى عجیب خبره کړې ده
انسان باندې دوه حالات یا خو مصیبت ته او یا راحت ده کنه یا مصیبت ته یا راحت ده الله سوي ګوره وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ الله کې چې مصیبت ته باندې راشي دا مصیبت ګوره الله نه راوسو ختمولې نشي څه مطلب چې الله نه راوسو نشي ختمولې تا ته وی چې اے انسانه ختمولې د الله په لاس کې دي د الله سره رابطه ساتي چې ختمي کیدله وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او کچرته پتا سبحانه نعمتونه ډیر او پر هته کې الله وجه دم زمانه تر پر رزق قادرین په هر سبانه اسی دا ماته واست د مثال لپاره د خبرې وکړي وره چې قران دا غواړي چې زما واستاره به ته رب العالمین سره مضبوط شي یو څو مثالونه مې ته پیش کړو چې څنګه هر ځکه الله دا خبره مونږ ته کوي چې ګوره الله به یادوي الله به یادوي الله ير نه کوي الله ته رجوع کوي الله به یادوي اذكر الله ټول دې لپاره چې زمونږ رابطه د چا سره رب العالمین سره د کوم انسان چې قران عملی کړي په خپل ژوند کې قران ته واپسی کړي د رابطه د الله سره ډیر مضبوطه نو د قران نه هجرت مکوي قران نه هجرت کی او د قران نه هجرت د 15 طریقو سره کی مختصری ده ته اولنې قسم هجرت ته قران نه دي سي کول چې هغه نه اوريده قران نه اوريده دا بس خلک اخو پرې دا کم چې سندري او ټنګ ټکور اخو بي دینه خلک دي دا کم چې بګي باز دي ځان ته دیندار وي دوی به نظمونه او ناتونه اوري ساوري نظمونه او ناتونه ته ورور دي کارو کې قران به ګوځي قران به زړه نه کی قران ته اوریدو ته زړه نه کی د هجرت کړي د قران نه ځکه او ته زړه نه کی او کله چې انسان په سندرو مېني الله ته قران دی او کله چې انسان په دې نظمونه او ناتونه باندې مېني الله ته قران دی دا خوازی خبره دا بس خلک د شدي موبایل ډک کړی د دې نظمونو نه د دې ناتونو نه او نن سبا د نظمونو او ناتونو د شدي لکه سندري او زه اکثر دا خبره کوم دا کم سړی چې په خاص سندري ډیر اوري د توبو بشي دیندار شي نه دې د نظمونو او ناتونو به ډیر اوري نه د سندرو هغه مینه په سماتای هغه بیا په دې ناتونو باندې ځان ته بغاړي کې لګولي او روان وي بدی کې اباز به کوي دې درسه موږ بدن کې جذبه پیدا کوو موږ خدان کې جذبه دې قران درسه پیدا کوو موږ چې قران وایو موږ کې جذبه راشي موږ چې د رسول حدیثونه وایو موږ کې جذبه راشي نو یو هجرت ته چې انسان قران نوري او دا باز یوري د برکت لپاره خکور کې بسوک نه خو سبا لګیدلې قران بلګیدلې دا اسی برای نام چې ما قران نو د دې لپاره لګولې چې قران کې د کور کې برکتي کې څه ته حدیث راځي جرانش دغه لپاره په گاډي کې لګول نور دي شوق نشي چې وای ورما نو د قران نه هجرت کول یو دادی دویم د قران نه هجرت کول دي چې انسان قران تخپل فیصله نه واپس کوي شریعت تخپل فیصله نه واپس کوي فیصله وړي هغه وضعي قوانینو له کوم چې انسانانو جوړ کړي او د جرګي او د وضعي قوانین د خوخي د دین چې فیصله په قرانو شي د دین دغه خبره خوخي د قران نه هجرت کول قران خو الله نازل کړی دی لپاره چې زموږ د لپاره شي زموږ د لپاره قانون شي موږ سره قانون دی تیار قانون دی په دې باندې زموږ فیصله کیږي په دې باندې زموږ جګړه ختمي دریم طریقه د قران د هجرت کولای چې انسان دې کې سوچ نه کوي وایي په ویلو کې تکړه دی خو سوچ پکې نه کوي دم د قران نه هجرت کړي پوي بل غریب چې قران کې سي سلورمه خبره چې قران هجرت کول دی ته وي چې انسان په دې قران باندې ځان نه دمي بیمار بش یو ډاکټر او بل ډاکټر او یو ډاکټر او بل ډاکټر چې چا سره کینی ته به ردی مرز پته نه بل ته ته به دې مرز پته نه خو چرته دې درته سوچوم دې زموږ د رب کلام دی او هغه چې انسان په ځان وي هغه ته شفا ملوي او کوي تجربه لپاره هر څه چې ختم شي ډاکټرانو نه ونی شي به برج مولوی سو تیر مولوی څخه په معنی دم واچول تجربه ده ښه د دې تجربو سره الله سبحانه وتعالى شفا چرته نه ورکي او کوم سړی چې قران وایي په دې نیت چې الله مل شفا راکړي والله العظیم چې الله ول شفا ورکړي خو په دې نیت چې الله مل شفا راکړي د قران سره محبت پنځمه طریقه یا پنځمه خبره چې هغه په دې هجرت کې د ناراضي چې انسان په دې قران باندې عمل نه کوي وایي هم
ترجمه ولم ورزي تفسیر ولم ورزي خو عمل په نه کې دم هجرت کړی دی قرآن لنډه ده چې د قرآن نه به هجرت نه کوي او دا زما تاسو ته اخري خبره ده زړه ورته کولا وکړي او بیا به ځان له سوچ وکړو په کور کې به سوچ وکړو زه دا وایم تاسو ته چې د قرآن نه خپل ملګری جوړ کړئ د ژوند ملګری ته جوړ کړئ او چې کله دا قرآن ستاسو ملګری نو ګورئ دا قرآن تاسو په یو ځای کې یوازې نه پرېږدي قبر ته به سره مشي د عمل ته سره قبر لمشي او د قیامت پر په هغه سختو کې او په هغه مصیبتونو کې د قرآن به د الله په مخ کې شفاعت کوي ستا دپاره چې الله دا سړی دی وبخي نو د دې قرآن نه خپل ملګری جوړ کړي په دې قرآن کې دنه نور دی په دې قرآن کې دنه خیر دی په دې قرآن کې دنه برکت دی والله العظیم په بچو کې به برکت وي په مال کې به برکت وي په کور کې به برکت وي په قوم کې به برکت وي ټول به ستا بدن به برکت نه ډکي ته به برکتي انسان الله سبحانه وتعالی به ستا د زړه ته ناشنا نور راواچي او ناشنا اطمینان به ستا په دې زړه کې الله سوي بقرآن كي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله إذا مؤمنان وزرون بدي قرآن سرج لا مطمئن كي بارم كي ده تجربي خبره كان لك دي شيء دي خبره زغفل ځاني کله کله دې خبره وورم چې انسان خپشي سوچ کې لړ هي چې دې خبره بس سهل لو زیاده بس کیږي ډېر سخت کشمکش کیږي انسان کشمکش کیږي او ګډوډ شي چې دا قرآن زروالم ما په تجربه کړی چې دا قرآن زروالم او صرف دوه مخه وایم کنه والله العظیم لکه د سره چې شي وی نه به خپل رب طرف ته زړه دې لاړ شي او مطمئن شي جره دومره لوی رب عرش لپاسه ته څه غم کې رسول خوږی خبرې ته وي رسول خوږی خبرې الله کړي د دې قرآن سره رابطه جوړه کړي نستاسو د زړونو به مطمئن شي نن سبا ډېر خلک دا شکایت کوي زموږ د زړونو کې سکون نشتی راحت نشتی پیسې به سره می هر څه به سره نو دا وجه پر خو د کم د لاسه چې زړه مطمئن کی نو دا هغه وخت پورې موده کېږي چې سو پورې تاسو د دې قرآن صحیح ویلي نه روزانه ځان له قرآن یو ورد جوړ کړه او زه تاسو ته سوچ کې کته سو د قرآن په ځمه لازم کې چې موږ به دومره قرآن روزانه نازله وایو دومره قرآن موږ به یادو به کوشش کوو او موږ به د پلاني عالم درسونه لزو او موږ به دغه سره تفسیر زده کوو موږ به ترجمه زده کوو او دا ترتیب ته جوړ کې ته ګوره چې الله سبحانه تعالی ستاسو ژوند څنګه بدلای او ته ګوره چې ستاسو بچي به څنګه نیکمرې ته ودی ته وګوري او د خپل خزي ته به وګوره او د خپل کور ته به ته وګوري کله به کې برکت را نه وستو الله ستاسو په رزق کې برکت وانه چې اوستا په بچو کې وانه چې به را جماعت وځي تاسو نو دې څه وکوي کنه وکوي ها زویما چې د نن د وسنه د لوز د الله سره کې چې الله زمون رجوع د دې قران ته موږ واپس یو کړی دی قران ته انسان خو کمزور دی کنه نو کله کله انسان په دنیا کې او په ګناونو کې د شلګ لري شي د قران نو د دین نه د علماء د دې لپاره دي چې دوی به د خلکو ته واز نصیحت کوي نو واپس کیږي خلک هیڅ خبر نه کوي سړی لري تللی وسو عمر شتي او د مسلمان لپاره ګوره دا نشته چې زمو عمر زیات زمو عمر کم دی دا بګشتي الله چې یا ایها الذين امنوا ای ایمان والو نو دې کې د ځوانانو ته خبره ده کنه ها کبوډاګانو تم ده دا خبرې پری دی زمو عمر زیات شوی دی او زنی شمو زدي شو زده قرآن ته رجوع کوي که ځوانان یې که بوډاګان یې که ناجوړه یې او که روغ یې او که زنانه دي او که سړي او که ماشومانان دي پکار دی چې موږ ټول خپل یو ربط پیدا کړو د قرآن سره الله سبحانه تعالی به د قرآن د لاسه موږ له عزت راکړي او موږ به اوچتوي الله سبحانه تعالی دې موږ په دې قرآن باندې پوه کړي او الله سبحانه تعالی دې د قرآن په حقیقي معنو سره زموږ په ژوند کې راوړي او الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي په دې قرآن باندې د عمل کولو